سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس شپږم درس ته رسیدلي یو په تیر درس کې د ټلویزیوني راپورونو پر ډولونو غږیدلي وو او له هغې جملې موږ ژوندی ټلویزیوني راپور لوستی وو ننني درس کې د ټلویزیوني راپورونو دوهم ډول ثبت شویو یعنې تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې بحث کوو درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس شپږم درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی محصلانو ته د تولیدي ټلویزیوني راپورونو ورپېژندل دوهم محصلان د ټلویزیوني پروګرامونو د تولید پر دریو پړاوونو پوهول د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید موږ پورته اهداف ترلاسه کړو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی محصلان به تولیدي ټلویزیوني راپورونه وپېژني دوهم محصلان به د ټلویزیوني پروګرامونو د تولید دریو پړاوونو باندې پوه شي ټلویزیون کې له وړاندې نه د ثبت شویو یا تولیدي راپورونو په تړاو څومره پوهیږئ په دې تړاو مو کله څه لوستلي یا مو هم کله څه اوریدلي دي او یا مو هم کله داسې راپورونه د ټلویزیون په پرده لیدلي دي د پورته ټولو مسایلو په پام کې نیولو سره د تولیدي ټلویزیوني راپورونو په تړاو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې اړوند راپورونه کوم ډول راپورونه دي تولیدي ټلویزیوني راپورونه د ژوندیو هغوی په څیر په ژوندۍ بڼه د پیښې له صحنې څخه نه وړاندې کیږي دا د ژوندیو راپورونو برعکس هغه راپور دی چې راپورټر د پیښې له پېښېدو سره سم د پیښې ځای ته ځي مرکې انځورونه ویډیوګانې او داسې نور مواد راټولوي له سکریپټ لیکلو وایندویۍ او ایډیټ څخه وروسته یې د ټلویزیوني شبکې له لارې نشر ته سپاري په دې معنا چې تولیدي ټلویزیوني راپورونه یوه اوږده پروسه لري چې راپورټر د اړوند د پروسې هر پړاو کې د هغې مربوطه کارونه ترسره کوي تر دې چې د راپور ایډیټ او میکسینګ ته ورسیږي او بالاخره تولیدي ټلویزیوني راپور جوړ کړي عموما تولیدي ټلویزیوني پروګرامونه یا هغه پروګرامونه خپرونې راپورونه مستند فلمونه او داسې نور چې له وړاندې د پلان له مخې د هغوی لپاره مواد راټولیږي د راټولو شویو موادو لپاره سکریپټ لیکل کیږي او بالاخره مواد په مربوطه چوکاټ یا سبکي ترتیب او سره یوځای کیږي اړونده ټول پروګرامونه له دریو پری پروډکشن او پوسټ پروډکشن پړاوونو څخه تیریږي دا هغه پړاوونه دي چې یوه ټلویزیوني تولیدي خپرونه تولیدي راپور او یا هم ټلویزیوني مستند پکې جوړیږي دلته ځکه ورباندې بحث کوو چې زموږ د نن ورځې د درس موضوع ټلویزیوني تولیدي راپورونه دي اړونده راپورونه په یو نه یو ډول په لویه کې له دغه پړاوونو څخه تیریږي په داسې حال کې چې وروسته به د ټلویزیوني تولیدي راپورونو د جوړېدو ځانګړي پړاوونه هم ولولو درنو لیدونکو اړوند درې پړاوونه نه یوازې د ټلویزیوني تولیدي پروګرامونو لپاره بلکې د سینما د تولیدي پروګرامونو لپاره هم کارول کیږي ورځو په هر یوه یې بیل بیل بحث کوو پری پروډکشن د ټلویزیوني راپور له تولید څخه وړاندې پړاو ته وایي د اړوند پړاو د چارو د ترسره کولو لپاره تاسو په لویه کې اړ نه یې چې ساحې ته لاړ شئ بلکې ډېری وختونه یې په دفتر یا کارځای کې هم ترسره کولی شئ په دې پړاو کې موږ عموما د ټلویزیوني راپور مربوط لاندې کارونه ترسره کوو لومړی د راپور لپاره موضوع ټاکل دوهم د موضوع په تړاو لومړي معلومات ترلاسه کول دریم د راپور لپاره پلان جوړول دا هغه درې چارې دي چې موږ یې عموما د دغه دریو پړاوونو په لومړي پړاو یا پری پروډکشن پړاو کې ترسره کوو د ټلویزیوني تولیدي پروګرامونو دوهم پړاو ته پروډکشن پړاو وایي اړوند پړاو د راپور یا بل ټلویزیوني تولیدي پروګرام د تولید پړاو ده په دغه پړاو کې عموما راپورټر یا بل پروګرام جوړونکی ساحې ته ځي او خام مواد راټولوي یعنی د اړوند پړاو د چارو لپاره تاسو باید کار ځای پرېږدئ اړوند ساحې ته لاړ شئ او د جوړ شوي پلان له مخې ټول هغه مواد راټول کړئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ په دې پړاو کې عموما ټلویزیوني راپورټران لاندې کارونه ترسره کوي لومړی ساحې ته تلل دوهم خام مواد راټولول او ممکن په خامو موادو کې انځورونه ویډیوګانې او همدارنګه مرکې او ټول هغه مواد شامل وي چې تاسو د راپور لپاره ورته اړتیا لرئ پوسټ پروډکشن پړاو د ټلویزیوني تولیدي پروګرامونو وروستی پړاو ده د اړوند پړاو مربوطه چارې بیا هم راپورټران د لومړي پړاو په څیر په کارځای او یا هم دفتر کې ترسره کوي په اړوند پړاو کې ټلویزیوني راپورټران لاندې کارونه ترسره کوي لومړی د خامو موادو ارزول دوهم سکریپټ لیکل دریم سکریپټ په غږ اړول څلورم د راپور ایډیټ او میکسینګ
درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس شپږم درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په ننني درس کې په تولیدي ټلویزیوني راپورونو او همدارنګه د ټلویزیوني تولیدي پروګرامونو پر 3 پړاوونو وغږیدو. د اړونده درس لپاره له دغه سرچینو یا ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د اړونده درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې یې شریک کړئ. مننه.